بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو ته هیله ده چې بیا هم روغ او جوړ اوسئ. د تاسو د کور ښوونکي بیا هم زینب حمیدي تاسو په چوپړ کې حاضره ده او د خپل د نن لوست لپاره تاسو ته ښه راغلاست وایي. ګرانو زده کوونکو څنګه چې تاسو ګورئ د تاسو ریاضي مضمون پښتو ژبه کې د 3م ټولګی 6م لوست دی چې د تاسو موضوع څه شی دی؟ د څو رقمي عددونو جمع چې تر د جمع حاصل یې د 100,000 نه زیات نشي. یعنې مونږ بیا هم دلته د خپل د جمع عملیه لرو خو د لا زیاتو اعدادو سره. د تاسو د کتابونو 20مه پاڼه راواړوئ او د خپل د نن لوست پیل وکړو. څنګه چې ما سره بیا هم د تاسو کتاب دی دلته او د تاسو دغه کتاب کې تاسو ته بعضې درسونه ویل شوي دي یا هم بعضې لارښوونې شوي دي. ګرانو زده کوونکو څنګه چې تاسو ګورئ تاسو ته ویل شوي دي چې 6م لوست د څو رقمي عددونو جمع کول جمع چې د جمع حاصل یې د 100,000 نه زیات نشي. نو څنګه تاسو چې ډیر ښه پوهیږئ چې د مونږ هر لوست ځانته موخه لري. یعنې د مونږ د نن درس موخه څه شی دی چې زده کوونکي وکړای شي د څو رقمي عددونو د جمع حاصل په لاس راوړي. یعنې مونږ خپل اعداد یا اعداد د مونږ جمع کړي دي خو دغه باید هغه اعداد وي چې د مونږ حاصل یې د څونه ډیر نشي؟ د 100,000 نه ډیر نشي. نو راځئ چې مونږ وګورو چې د نن لوست کې مونږ څه زده کوو. زده کوونکي پوه شي چې په هره مرتبه کې یوازې یو رقم لیکلی شي. پاملرنه وکړئ تاسو د حاصل لرونکو عددونو جمع په کوچنیو عددونو کې په 2م ټولګي کې ولوستل او زده مو کړل. د جمع دا عملیه په لویو عددونو کې داسې په نظر کې ونیسئ. یعنې ګرانو زده کوونکو څنګه چې تاسو په خپل 2م صنف کې یا په پروسه کال کې مو بعضې شیان ولوستل یا مو هغه اعداد ولوستل چې د هغې سره تاسو کولی شئ چې د خپل دغه درسونه مخته یوسئ. یعنې د جمع عملیې سره یا د جمع سوالونو سره تاسو لا مخکې هم آشنا یاست خو په دې صنف کې یا په دې برخه کې تاسو څه کوئ؟ تاسو د لا زیات عددونو سره همدغه سوالونه په نظر کې نیسئ. یعنې تر څو پورې چې د تاسو حاصل 100,000 نه ډیر نشي. څنګه چې مونږ دلته یو سوال لرو راځئ چې دغه سوال په ډیره ښه توګه سره یې مونږ حل کړو. د مونږ دا سوال به لومړی مونږ ولولو. لومړی جز د مونږ څه شی دی؟ څنګه چې مونږ وویل چې د جمع سوالونه د اجزاو نه جوړ شوي. یعنې لومړی جز، 2م جز او دا هم حاصل د جمع. سمه ده؟ آفرین. راځئ چې اوس یې مونږ هم دغه ولولو. د مونږ لومړی جز د جمع څه شی دی؟ یو ځای سره لولو. 2540 یویز، لسیز، سلیز او زریز. نو مونږ څنګه لولو؟ 2540. دوهم جز د مونږ بیا هم لومړی راځه چې په مراتبو باندې مونږ دغه وویشو تر څو د دغې لوست مونږ ته اسانه شي. یویز، لسیز، سلیز او زریز. نو څنګه یې لولو؟ 6,780. آفرین. اوس مونږ د خپل دغه عادت لومړی په ساده توګه یې حلوو بیا په د اعدادو په طبقو کې هغه پیژنو. لومړی مونږ وویل چې هر جز باید یعنې یویز د یویز سره ټولیږي په یویز کې لیکل کیږي. لسیز په لسیز سره راټولیږي او په لسیز کې لیکل کیږي. خو په حاصل کې د آخر عدد نه بغیر چې لومړی هر عدد وي مونږ یې د 2 رقمي عدد په شکل نشو لیکلی. یعنې د هغې لسیز به دلته مونږ د ځانه سره ټولوو. 4 جمع 7. 4 جمع 7 څو کیږي؟ آفرین. 11. 11 یو عدد دی چې څو رقمي دی؟ 2 رقمي دی. نو هغې یویز دلته لیکو او لسیز یې ټولوو. بیا هم 3 جمع 6. 3 جمع 6 څو کیږي؟
آفرین نه موږ خو دلته یو هم دلته لرو نو دغه یو مو چې دلته ذخیره کړی دی دا به هم مونږه دې سره حسابوو یعنې 3 جمع 6 9 جمع 1 10 د 10 یویز خانه یې لیکو او لسیز یې دلته بیا هم پورته ټولوو 15 جمع 7 څو کېږي 12 جمع 1 14 بیا هم مونږه یویز یې لیکو چې یویز کوم عدد دی 3 او لسیز یې کوم عدد و یو چې دلته مونږه پاس راټول کړو 2 جمع 6 2 جمع 6 څو کېږي آفرین 8 جمع 1 9 نو دغه 9 به موږ پخپله لیکو اوس موږ ولیدل چې کله 2540 له 6700 سره یو ځای شي نو کوم عدد لاسته راځي 9301 اوس وګورئ ګرانو زده کوونکو څنګه چې موږ وویل چې دغه اعداد موږ راځي چې په خپلو طبقه کې یا په دغه جدول کې وپیژنو د موږ لومړی عدد څه شی و 2540 چې موږ هر عدد په خپله مرتبه کې دلته لیکلی دی یویز مو د یویز په مرتبه کې لسیز مو د لسیز په مرتبه کې سلیز مو د سلیز په مرتبه کې زریز مو د زریز په مرتبه کې تر څو موږ وکولی شو چې د دغې لوست اسانه شي دویم عدد موږ څه شی و 6718 دغه عدد که کله مونږ په دغه جدول کې یعنی طبقه بندي کړو څنګه یې طبقه بندي کوو یویز به یویز کې لیکو لسیز به په لسیزو خانه کې لیکو سلیز به په سلیزو مرتبه کې لیکو او زریز به په زریزو مرتبه کې لیکو آفرین اوس که چیرته مونږ د دغه حاصل لور ته راشو یعنی مونږ وویل لومړی چې 4 جمع 7 څو کېږي 11 دلته مونږه 11 ولیکل خو چون د جمع د قانون په اساس باندې مونږه 2 عدده نشو لیکلی ځکه چې د هغې وروسته مونږ نور اعداد هم لرو نو مونږ وویل چې یویز به یې پاتې کېږي لسیز به یې ځي پورته تر څو هغه د بلې خانې سره راټول شي په همدې ډول سره چې چیرته د لسیزې خانې یا د لسیزې مرتبې عدد یو د بل سره راټولیږي نو د هغې حاصل ګورو 3 جمع 9 څو کېدل 9 آفرین 9 جمع 1 10 د دغې 2 اعدادو حاصل دی خو مونږ یې دلته په دې شکل نشو لیکلی ولې ځکه چې مونږ نور اعداد هم لرو چې باید ټول لیکو دغه اعداد بیا هم یویز یې پاتې کېږي لسیز یې پورته ځي ګرانو زده کوونکو یو خبره مو په ډېر ښه په پام کې ونیسئ دغه لسیزه خانه که چیرته 10 وي 20 وي 30 وي 40 په همدې ډول چې هر عدد وي نو مونږ د هغې عدد دغه لسیز یعنی که دلته یو وي یو دلته لیکو که 2 وي 2 دلته پاس لیکو که 3 وي 3 دلته پاس لیکو په همدې ډول مخته ځو اوس چون دلته 10 دي نو مونږ دغه 10 یویز دلته لیکو او لسیز پاس دلته ځان سره ساتو په بل ډول کې 15 جمع 15 جمع څو کېدل 12 جمع 1 14 بیا هم یویز یې لیکو او لسیز یې دلته پاس راټولوو 2 جمع 8 8 جمع 1 9 نو اوس مو ولیدل چې په ډېره ښه توګه سره مونږ د خپل دغه درس خلاص کړو او دغه مثال مو حل کړ ګرانو زده کوونکو که چیرته مونږ د خپل د ځانه سره بل مثال هم په همدې توګه چې کوم د خپل د کتاب نه خارج مثال وي کار کړو نو بیا به هم تاسو پوه شئ که چیرته د مونږ مثال وي که مونږ ولیکو دلته چې 1080 جمع 994 د مونږ دا مثال که چیرته یې مونږ کار کړو لومړی راځئ چې بیا هم مونږ په طبقو کې د دې طبقه بندي وکړو څنګه چې دا څه شی دی یویز لسیز
سلیس زریس. لومړی عدد یې مونږ څه شی دی؟ 7. دوهمه مرتبه دوهم رقم لسیز 8. سلیز 0. زریز 1. دوهم جستی راځو 4 یویز یې 4 دی، لسیز یې 9 او سلیز یې هم 9 دی. اوس ګرانو زده کوونکو راځئ چې مونږ د دغې حل مخته لاړ شو. څنګه چې مونږ وویل 4 جمع 7 جمع 4 څو کېږي؟ 11. یعنې دغه 11 یې مونږ دلته داسې راستان نشو لیکلی. ولې؟ ځکه چې 2 رقمي عدد دی او موږ خو وویل چې 2 رقمي عدد مونږ یې راستان نسو لیکلی. نو دغه یو به چیرته ځي؟ دلته راټولیږي. دلته څو شول؟ 1. مونږ یې لیکو 1 مو دلته ولیکل، لسیز یې دلته راټول شو. 8 جمع 9 څو کېږي؟ آفرین 11. 11 جمع 1 18. نو دلته یې مونږ لیکو 18. بیا هم مونږ د دې لسیز باید ټول کړو، یعنې د دې لسیز بیا هم د سلیز سره دلته راټولیږي. 0 جمع 9 څو کېږي؟ 9 کېږي. ولې؟ ځکه چې مونږ ووایو که چېرته مونږ سره 9 پنسلې وي او د دغې 9 سره په یو لاس کې مو 9 پنسل وي او په بل لاس کې مو هیڅ څه نه وي، نو بیا هم مونږ سره ټول څو پنسله شول؟ 9 دانې. خو 9 جمع 1 څو کېږي؟ 10. بیا هم مونږ 2 رقمي عدد لرو چې لسیز به یې دلته پاس راټولوو. 1 1 جمع 1 2. یعنې که چېرته مونږ د خپل دغه عدد چې په جدول کې حل کړل د دې دغه یویز راټول کړو دلته یې ولیکو، لکه د یویز تر لاندې 1. 8 جمع 9 جمع 1 18. یعنې لومړی ولیکو 1 به یې دلته ټول کړو. 1 جمع 9 10. یوې هم بیا دلته راټولیږي، بیا یې هم 2. اوس وګورئ ګرانو زده کوونکو چېرته مونږ دا ولولو 2081. 2081. نو په دې ډول باندې مونږ کولی شو چې هم په جدول کې او هم دلته په دې توګه باندې د خپل دغه مثال حل کړو. ګرانو زده کوونکو څنګه چې تاسو پوهیږئ چې د تاسو دغه لوست ډېر اسانه او انشاءالله چې تاسو اوس کولی شئ چې په مختلف ډولونو باندې دغه مثالونه خپل د ځان سره وکاروئ او په خپلو کتابچو کې یې ولیکئ. تر بیا بل درس مو په پاک الله سپارم. هیله ده چې خپل کورنۍ دنده په ښه توګه سره ترسره کړئ او خپل درسونه مدام تکرار کړئ او د خپلو همزولو سره ټولګیوالو سره شریک کړئ. خدای پامان.